أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العلي العظيم. نو د جدره آیاتو چې مخکې تیر سوي دي د هغه د ترجمې څخه فارغه سوي یو. اوس دغه ته ولاړه د خبره ایاک نعبد و ایاک نستعین. د دې ترجمه به داسې کوو چې ایاک خاص و تعالی ای الله نعبدو موږ عبادت کوو. عبادت نو خاص دغه لمانځه ته نه وایي، زموږ ورته په ذهن کې خو دغه راځي چې خاص تا ته عبادت کوو، معنا لمونځ مو خاص تا ته دی. په عبادت کې دعا راځي، په عبادت کې نظر راځي، دا ګرده دا حج زکات دا ټوله به د الله دپاره وي. که نظر سړي د الله څه ما سوا د بل چا دپاره کوه چې د فلاني بابا دپاره مې نظر کړی دی، یا مې د فلاني نبي دپاره نظر کړی دی، یا مې د جبریل امین دپاره نظر کړی دی، دغه په شرک راځي. ولې خدای عبادت یې د بل چا دپاره کې وکړي. داسې رقم چې سړی کې چې د الله دپاره مې دغه نظر کړی دی، ثواب یې د فلاني دی. ثواب چې دا خلک چې وایي چې د فلاني دپاره مې کړی دی، که دی وایي چې دا د هغه دپاره ګر سره دی، خو غلطه ده. که په زړه کې هغه چې معنا ثواب یې نو زه هغه ته ورکوم، بره بیا شرک نه دی، بیا صحیح دی. د عباداتو ثواب سړی و نورو خلکو ته بخښلی شي، که مړي که ژوندی کې هم بخښلی شي چې د فلاني دپاره دا ثواب دی. ایصال ثواب چې ورته وایي، یا د فلاني مړه دپاره، نو هغه چې دی دا نظرونه وو دغه نور عبادات ګرده تر نعبدو لاندې دي. نو خبرې ته به متوجه یاست. ایاک خاص تعالی نعبدو موږ عبادت کوو، و ایاک او خاص تا څخه نستعینو موږ کومک غواړو، امدادم د بل چا څخه نه غواړو. اوس نو دلته چې دی اوله خبر چې تاسې ورته متوجه کېږي، طالبانو تاسې په دې بیا ښه پوهېږي، د مخه ګرده صیغې د غایبې وي. اسم ظاهر چې ذکر سي حکم یې د غایب وي. الحمد و ثنا و ستاینه د لله الله لره، لکه الله چې غایب وي. نه دي لکه سړی وایي فلاني کاکا داسې ول، فلاني کاکا داسې ول، فلاني کاکا نو ګواکې دلته نشته، په غایبه صیغه یادېږي الله لره. کوم الله چې رب العالمین دی، چې د ټول عالم پالونکی و روزونکی دی، هغه الله چې رحمان و رحیم ذات دی، هغه الله چې د ورځې د قیامت مالک دی، اختیاردار یې دی، دی د هغه خاوند دی. اشته تر اوسه غایبې صیغې را روانې. اوس ایاک خاص تا لره، نو د مخه غایبه طرز روانو. اوس چې مخاطب دې ته د تفسیر په اصطلاح کې التفات وایي. تاسې بیا په تفاسیر ورګډ سئ د خیره پوهېږي چې د کلام اسلوب طرز یو رقم روان دی، د غایب په رقم روان دی. یا پلا خطاب ته وایي تا داسې تا داسې تا داسې، یا ګاګه خبرې مخاطبي یا پلا بره روانه خبره تکلم ته وایي ما داسې کول ما داسې کول. دا التفات دی، د یوه طرز د کلام درې طرز اسلوب دي، یا پر غایب طرز روان دی، یا پر مخاطب طرز روان دي، یا د متکلم د ځان څخه غږیږي. نو د تکلم پر رقم خطاب ته واوړي، یا د خطاب پر رقم غیبت ته واوړي. دلته د غیبت خطاب ته ولې واوښته؟ په دې کې یو تنبیه در لره درک. هغه دا د چې مؤمن مسلمان چې پر لمانځه باندې ودرېږي، دی چې اول د وار د الله حمد شروع کړي، ګواکې الله دی نه ویني الحمدلله ټول حمدونه الله لره دي. کوم الله رب العالمین دا صفت چې ذکر سي، په دې د الله نو کوي وپېژني. کم الله چې هغه رحمان دی په دې دنیا کې پر مسلمانو پر کافر پر دواړو. کم الله الرحیم چې په هغه دنیا کې مهربان دی پر مسلمان نه پر کافر. بابا کم الله مالک یوم الدین. دغه صفات چې د یو چا ذکر کې باره لکه سترګو ته چې ودرېږي، برای ایاک نعبد. اوس دی مقام ته ورسېدی چې هغه دی ګواکې خدای پاک ته دی ګوري، هغه د احسان درجې ته راغی. چې جبرئیل امین د نبی علیه السلام څخه پوښتنه کول، د اسلام پوښتنه یې وکړه چې اسلام راوښی، د ایمان پوښتنه یې وکړه دا راوښی، پیغمبر ورته بیان کړ. ول احسان پوښتنه وکړي احسان څه شي دی؟ پیغمبر احسان و دغه ته وایي ان تعبد الله کانک تراه، چې ته د الله دغسې عبادت وکړې ته چې زه ورته ګورم. نو سړی چې الله ته ګوري، الله یې مخ ته ولاړ، نو دا به څه قسم عبادت کوي؟ ولې عبادت چې دغه رقم کوي دغه ته احسان وایي.
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ام ته کې نه ویني دای خو دی ویني نو تم دای دغه سکه لکه ته چې ورته ګوره دغه اياک مقام ته اوس متوجه شې د غیبت ولي واوښته د مؤمن شان دی چې د الله په دغه صفاتو کې دی حق دای ودرل چې د الله د صفاتونه زین تراله بار لکه دی چې الله ویني ورسیږي ګر سره قسم الله خو دی ویني نه مګر مخاطب کې دی چې مختمه ولاړ دی. نو دا وجه د چیشته فارس چې د غیبت څخه خبره تکلم ته ولي واوښته چې اياک نعبد و اياک نستعين خاص ته عبادت کو او خاص ته څخه کومک کو. سفیان وای په دا ځای کې برای د دې څه بل شی امزده کیږي سړی چې ذکر کوي الحمدلله 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 په معنی پویږي وای دا ذکر چې پر زړه باندې راډیر سبارل پر مزکه چې وګور لکه وڅ داشت وي یو وخت چې واسنه لانی خاشي خدای درابط درخي ولاړ پیښه څه ده یو ځای چا ایراو پرایل کړي او به پرایل کړي وس دلته دا چا وکړه دا شیا د اوبو د طبيعت چې په وچم زکه شیان شنه کی مرغي واشه پښنه کی د الله د ذکر د طبيعت چې د چا پر زړه راي لکه خپل بار انوار پر راوري د چې څومره د ذکر وکي د الله هغه صفات ورته منکشف شي چې رب العالمین اوه د ازما رب څونه غټ مربي دی د ګرد عالم تربیه کی دا څه وار انسان د خپل کور ته ګوري بس خدای دا شی را کړی دی خدای دا را کړی دی خدای دا را کړی دی بیا نو درغنو کې چې د ډیر وشار سي بارانو په د انسانانو کې بابا د ګرد جهان د المر مربي ام دی د دستور د ام دی د عطارد د ام دی د جبرائیل ام دی د ګرد مربي الله دی. دغه انکشاف چې شرع بناس پر ذکر الله در الحمدلله ورسته رب العالمین چې یعنی دغه د پر دماغ را منکشف دي ابس د خپل کار ته وجود نیکسي لکی الحمدلله دا ذکر جاری ساتي د الله د بل صفات روشنايي پر راځي بل در بچا ورته خلاص الرحمن فغه پسی و پیژن هغه د دوام دی کی د الرحیم در بچا پر راځي په دې صفات پسی و پیژن بار دونه قدر چې بار بلاد څنګه پایته د خبرې چې اوه دا خدای قیامت ورځ لا مالک دي د نور کسی خو دې خواته پرېږدو ورسته بار د اداره کم چې دغه نو د سالک هغه مرید چې موږ ته وایي چې واقعي پیری او سپیګرات دغه هغه پای دي چې بار د الله پاک دغه د حجاب پردې لښسي ختمیږي خو نه د الله پاک په دغه نه د نور په پردو کې په اوازره پردو کې د نور پټ دی چې انسان یې په سترګو حساب نسلی دی خو چې پردې لڅیږي لکه بلب چې د ډیرو پردو لاندې کې مثال داسې وایم بار چې یو ټکر نيسته کوي رونه کیږي چې استکای رونه کیږي ورسته چې کیس بلب پردې ولس پردې له اواري مگر سړی نسی ورته کتلای دغه د سالک هغه درجه ده چې الله په پردو کې دی وویني مشاهده سی اياک نعبد و اياک نستعين برای ته خاص عبادت کوم خاص ته کومک وړم کېدای شي دا دوه واجه سم درته وایي چې پلا د غیبت خطاب ته ولي واوښته خو مال سړی چې کرا روشي په ډیرو صفات و پیژني بارله کې ورته ګوري په فقہ کې یو مسله ده د سلام هغه دي چې یو شی وسنسته خرڅي خدا بیع د معدوم د حرام مگر سلام په شریعت کې رواس وای په سلام کې دا خبره شرط چې مسلم په هیڅ ته سلام پکې کې غنم دی چې څنګه غواړي په سلام باندې د دغه دوغه صفات ته ذکر کوي چې بردار کم څه چې وزور ته ګورم دا رقم غنم به جړ به د پلاني علاقې به پلاني تخم به دا مطلب یا به اوی یا به خوشکاوي دا ګرځي چې ذکر کې برسوي چې غنم پراته دي ابر پیسې وسور کې غنم پر هغه وخت کې 400 دي پر هغه باندې وخت ورور کې دا په صفات شی معرفه کیږي دا لا صفات چې څه دی دا سمشت وس معلوم دي لکه خطاب چې ورته کوونه نو درېمه خبر هغه بیا دا په ترجمه کې دا ولي ورسره وای چې خاص ته عبادت خاص تاسو کومه خور دا خاص توري دلته کوم دي دا بیرته هغه په خواني زوړ قانون دی چې یو شی چې حق ده دغه اسکه مقدم ذکر کې مؤخر کې حصر پیدا کی یا مؤخر کې را مقدم کې حصر پیدا کی دلته اصلي جمله خو دې خو فعلیه ده نعبد مج عبادت کو کستا ونستعينك ونستعين مشكو مقور کستاڅخه هغه مفعول به متصل د نعبدو سره مشرتی دي موږ غوښته چې سره جلا کو حصر په پیدا کو بارم هغه کده نعبدو سره جلا هغه کوم د نستعين سره جلا کې د مخ خو نعبدو ک نستعين ک صيغه خو اصلي عرب دغه سوای مګر الله عز وجل سره د څه نازله کړه څه د پاره کابه بار په چاره د مخ کې پر نعبدو نو کاب خو به زميري متصل چې را د مخ کې په شاب شه مشله یوازې نه دریږي خو زاریږي ایاک د منفصل ضمیر بارز انجور کې هغه ایای ورسره مرګري کې چې ایاکس ان وس ایاک هغه کدی په ایاک اوشتي دي چې د جره د مخه کې وس خامخه حصر باید کې چې ایاک خاص ته پاره نعبد مج عبادت ابل خم دا غره کم دي خو نستعینو کو چې تر نستعین د مخه کې یوازې کله کوی کدي خو ضمیر متصل دی خو متصل په چاپ سي اتصال غواړي ان خو اتصال یې نشته دلته
خپل عامل نشته دلته ابرج هغه یا راوړي ورسره یو مشلو چې یا که خاص ته چې حکم مازی ودرېږي منفصل ضمیر ځنې جوړ شو خاص ته نعبدو نستعين ستاسو څخه مش کومک د کومک مسلې تفسیر راځو عبادت خو ګر سره غیر الله ته ناجایز استعانت د چا څخه غواړي استعانت دوه قسم دي یو ما تحت الاسباب دي یو ما فوق الاسباب دي ما تحت الاسباب دا دي لکه سړی چې نسی ولاړ دی چاته لازم درته کاکه کومک را دا نه دي حرام دا نه شرک دي بابا خو اسباب دي بلا سره کې ما به پورته یا یو چاته وته خو نه کې وبره ترجمه وبمک اخو یې چې هغه دي سړو به دراوي خرابې کې زبې وچر یا چاته پر سر مې درد یاره تای ګولې را کړې وای د سر د علاج را وکړ ډاکټر ته ورځي دغه شیان جائز دي مګر ولته به دې معقده دغه چې مؤثر حقيقي ولاکه یا ډاکټر دی ولاکه یا د سړی دی مؤثر حقيقي الله عز وجل دا نو مازه سرسری کومک د بل چا څخه غوښتل کړي یو ما فوق الاسباب دي اڅ شی لا نسته کلندر بچا مدد وس شریف ته کلندر بچا پتا څه وکي خو هغه دي د اسباب نسته چې تا ویلي پورته دي کې ما فوق الاسباب کومک چې دي هغه د الله عز وجل په اختیار کې دي الله پاک چې د چا کومکونه کې هغه اسباب ته ضرورت نه لري چې وای کن فیکون چې څه بس هغه کیږي نو دغه اولیاء او څه چې ګایګي خلک غایبانه امدادونه غواړي پلانې را رسېږي پلانې کومک را وکړه پلانې دسی وکړه په دغه شیانو کې بار د انسان عقیده بربادي چورتویا چې هغه ته حاضر دی یا نو ته د جزا چې ناره ورکې دغه ستاره هغه ځای څنګه کومک وکړي خو مارمدار ته هغه قدرت چې هغه د الله خصوصیت چې د کون په یکون په امر باندې کارونه کوي ته هغه وده ثابت چې دغه ځای څخه امرونه وکړي چې ما کار وس نو دغه چې بیا دی غلط دی د استعانت بیا جائز نه دی نو ما تحت الاسباب خو جائز سو چې جائز پاره کې به جمع عقیده دغه چې اصلي موثر دغه شی نه دی دا سبب لکه ډوډۍ چې مشهور دغه معقیده ده چې اصلي موثر ده نه ده ک الله پاک د مړوالي صفت نه است کې دغه ډوډۍ به پجولو جوړ خره نه بمړېږي په ټنو وب بچشه په لیټرو وب بچشه نه بو بیره دا موثر برته الله دی په د اسباب عادیو کې هم تر اسباب چې ورپورته سول هغه نو کداغه رقم چې امداد غواړي چې غایبانه دي ګر سره امداد نه غواړي برخنو هغه د چې بار شرک ته دریږي نو دلته د استعانت حصر کې چې ایاک خاص تاسخه نستعين ومش کومک غواړو کوم کومک هغه مسیر حقيقي چې بولي هغه حقيقي کومک د الله په لاس کې دی نو د اولیاء څخه کې څوک غواړي سم د مرتحاضر ام چې وای ته ما کومک وکړه ما نظم په بارک الله پاک دی ویل چې جا وکي او دواره پښکوا دا رقم هغه بیا دغه رقم مسیر حقيقي بدای نه بولي دا ولی بد الله د فاره یو ذریعه بولي د استعانت مسله خورا اوجده ده روح المعانی به خډیر اوجده کړي فقط خلاص ترته وایم پس اهدنا الصراط المستقيم اهدي وشه يا الله ناو مشته الصراط لا المستقيم $6 الله پاک ته $6 راته وشه ګوره په دا محسوسي لار کې چې سړک سیده یې ورڅونه وسای او غدر دې ځاپري شي ویني فصل شل کې روان فزر کې خار لا نو دلته کله د پاکستان سړک چې پر کیلومتر لکه مار پیچلي دای بار اریان دي خدای بل مور درک نور مانمیر چې بل روان دي کنه دی روان مستقیم لار کې دغه صفایي د اسلام لار دغه رقم د لکه هغه سیده سړک چې یو نوع کې جمنی پکشه او شبردار سړک الله دغه سړک راته وشه چې سیده میته و درې پښتني ضرورت نور نه چې پر کم کجګر کاس اهدي وشه ناو مشته الصراط لار كمل المستقيم اغسد لار تچا لار صراط الذين انعمت عليهم صراط لار الذين دهغه کسانو انعمت جتا انعام کړی دی عليهم پر دې دوغه کسانو لار راوشه هغه کسانو څوک دي غیر المغضوب عليهم غیر المغضوب چې غضب ندي سوی عليهم پر دې ولا ضالين او ندي گمراهان لار ورکی دا غیر المغضوب عليهم ولا ضالين دا بدل د الذين څخه دی هغه چې مخکې تیر سوی دي صراط الله راته وشي الذين دا هغه کسانو انعمت چې تا انعام کړی دي پر دې دوغه کسانو لار راوشه چې تا انعامونه پر کړی دي هغه نو څوک دی هغه کسان دا بدل دی غیر المغضوب عليهم چې پر دې غضب نه دي سوی ولا ضالين او نه پر دې نه دوی لار ورکی دسی بیا نه ترجمه کوي چې غیر المغضوب نه لار د هغه کسان دلته لار بنور سره چې نه لار دلته نه لار سکی ولې خدای چې د الذين د پاره په الذين کې خبره ده د الذين هغه کسان چې پر دې غضب نه دي سوی دا کوم دا رقم دي چې دا د عتب ته پاره چې الته صراط ورسره مکرر دي چې بیا ورسره راګرځي کراګرځي له په تقدیر کې غیر صراط المغضوب عليهم دا د تقدیر بار غواړي کلار ورسره رجې چې توای چې نه لار هغه بل بیا دا چې غیر ما سوا صراط د لار څخه المغضوب عليهم دا مغضوب عليهم
کېدای شي ما خبرو ته متوجه یاست. ترجمه دوه رقمه سول. هغه ښه ترجمه دغه ده چې دا صراط دلته بله لار ورسره ذکر نه کړي. برا غیر المغضوب علیهم چې د الذین څوک دي چې غضب پر دوی نه دي سوی، والضالین چې د الذین هغه څوک دي چې دوی ګمراهان نه دي. او کته داسې کوي چې نه لاره د هغه کسانو، دلته بیا د غیرو د مغضوب تر منځ لاندې بیا دلته په دغه کې مضاف غواړي چې غیر صراط المغضوب، نو مضاف ته ضرورت نشته. خپل تفسیر بیزایی وایي دا دغه الذین د پاره چې دي یا صفت کوي یا بدل کوي. ځینې نو په صفت کې لا سوال ورګي چې غیرو خو نه کړه دي، کله د معرفت د پاره الذین خو معرفت د صفت کړه واقع کیږي. داغه جواب دا دی چې غیرو خو توغل په ابهام کې لري، مګر نه کدي چې چاته مضاف څه چې داغه د پاره زګي واحد بر حکم د معرفت ګرځي د معرفت لري. لکه سړی چې چاته غیرو کما سوال استاد ما سوا بر معرفت خو ګرد خلک استاد ما سوا هغه بر مراد سو. دلته د مغضوب هغه ضد چې دی مقابل چې دی هغه انعمت علیهم ولاج د مغضوب د غدالین شه بس په غیره باندې هغه معرفت وش بیرته هغه ځنی مراجعه دغه د فارس صفت بار ګرځي. نو ادا یو نحوی خبره سو ما درته وکړه. وسره دې خبرې ته دلته غټه مسله ده په دې ځای کې چې ش الله ته خو تا خواست پیش کی، خپل درخواست ور وړاندې کی. تا الحمدلله د سورت په نومانه کې مدته شوول چې یو نوم یې شو تعلیم المساله، د سوال د شوولو طرز چې علاوه د چا چې سوال کوي دغه ګوره د خدای څونه صفاتونه بیان شي. بیا دا په مابینس کې دا غاړ ورته چې خاص ته عبادت کوم ستاسو کومه غواړم بل چا څه نه غواړم دا ګرځي چې دی وکړي وسیاغه د جې خپل سوال بارزه پر راپورت شروع ته غواړي چې دا دوری کېږي دلته عاجزه کېږي. خدای پاک د صراط مستقیم خواست کوم دغه یو ورزه درته لرو چې مشته سده لار وشه په اوس زمانه کې به خبر مزاد واډیرو چې د جن لارې دغه صراط وې کې درته چې اریان چې وس دازې مړی پیری دي دا وس بلا دي په خلکو لکه شیطان په رنوځي پر بل لارې درته شي. نو دلته مال دا خاص چې وکی نو خبره خلاصه دا څه کې چې صراط الذین انعمت علیهم د هغه کسانو لاره چې اتا انعام پر کړی دي. وای الله رب العزت په دې کې دغه غټه نقطه مؤمنانو ته ورشي. هغه دا ده چې دلته دوه شیان ملاسه، یو چې دی رجال الله دی، یو چې دی صراط الله ده. د الله لاره راته چې دلته لاره غواړي مستقیمه لاره خدا د الله لاره ده کنه ده چې د الله لاره چې د الله رجال نه ولا کې پیدا کی. قران دې یې خبرې ته کدای سي متوجه است چې مشت صراط مستقیم او صراط مستقیم خدا قران درته دا ولي الله ورسره وايي چې صراط الذين انعمت عليهم دغه کسانو لاره چاته انعام کړی دي. دا په دې خاطر ورته وايي چې دغه قران کې دغه رجال الله چې د الله والا خلق دي کله د دې سماسه او قران وایي ولا بلک حق ته ورسېږي. په قران به کافر درته جوړ ته چې ما څونه شکار کړی زموږ نو بس دا یو قران شریف مو راټینګ کړی دی بس دا نو نه لکه نور خبرې نن د باور نه دي دا سړی وایي کو پرته دي. ته په قران کریم د چا د خپل سره راټینګي دا هغه کسان چې الله انعام پر کړی دي صراط الذین انعمت علیهم کتاب الله بد اهل الله سزده کوي. دا قانون دی استادان هغه دي د بل چا سره نزد کیږي. ته بدانه یا شکر وس خو ګرد خلک بناجي سواج از د نوښتا ویلای سي هغه د تعلیم مدغونه کړی دي. قران شریف په پښتو امستا په اردو امستا په انګریزي امستا کرای بیرانی سم خپل بل زملان په کور کې ورته کشه شکر هغه د اردو په تاوایو چاپسي د پښتو په تاوایو چاپسي ورته کشه بنه په خپل کور کې ملام خپل شیان بزنې زده وای د دې د مثال لکه سړی چې ولارسي د ډاکټري کتابونه په پښتو نشته په انګریزي نشته په اردو نشته د ډاکټري کتابونه کرا په بازار کې راني سکور ورته کښینی معاینه خاله خلاصه کې هغه د غوږو دغه راني سي هغه ټلسکوپ چې پر ځای وو پر ځګاره ورږي چې نه بس په ګوري بس علي فشار شان چې دا بار ډاکټر دی خلک ورځي دې 500 ور په کې ورو کتابونه مې ګرځ راني ویلي خلک وایي چې ورنشي سیدی د سپیرو ګولې به ورځ در کې سر به په جوړ سم مګر بل ورځ بسړی وځلې نو دې پر ځای چې کلی آباد کې دې کلی ولاکه آباد کې اجره آبادی مړي بده د غیر روان کله خو هغه د کتابونو رانیولې ورته پراته یا دا نور خلک د ازوی ولې شاګردي خو سکول دی په وای چې د ولسمه اخلاص کې بره وای زو راځه استاد ته د انجنیری کتابونه درانه سم مستقشه خپل انجنیری دی وسکو کولای شي نس کولای کتابونه اجسته وجه خو د انجنیری اهل چې بیا دي د استادانو څخه دغه کتاب چې وای پر لار دی سمیش یو ډاکټر دی شاګرد نه دی برای راتول د پاکستان په اپریشن خانو کې کوم کسانو کار کړی تعلیم نه دی کړی کالج نه دی ویلي وای چې راس زموږ دغه ډاکټرانو چې دلته فارغ شوی په اپریشن کې د تکړه اجازه سره دي دي خلکو عملی کارونه نه جز کړي فقط سبکان وي بلا پر غورځېدل دي دا بل چې عملی لیدل دي کتاب نه دی معلومه ګرځي چې به کو کیا کار خو دلته د استاد نظارت لاندې دزده کړی
په کتاب کې ټکی په ټکی نه دی ویلي، بل ټکی په ټکی ویلي دي، مګر چې استاد ته نظارت لاندې کار نه دی کړی، خپل راغورځېدلی دي براویزې کوم هغه کله ورته عاجز په پرېشین کې بر الله څنګه نشو کار نشي کولی. دا غیر رقم د معماري او د تعمیران چې جوړي د دې کتابونه ستا بیانونه ستا د خامخدوزي داسته، مګر هیڅوک چې د استاد ته نظارت لاندې کار ونه کوي کمال ته نشي رسیدلی. الله دا درته وایي چې په صراط مستقیمه کې هغه وخت تلای سي چې د صراط الذین انعمت علیهم د خلیه واوري. نو اوس ځینې کسان سته ډاکټر صاحب پلاني، انجینر صاحب پلاني دې تفسیر لیکلی، پلاني ډاکټر تفسیر لیکلی دي، د دې د تفسیرو چې وګوري خلاصه دغه د مسلمانانو د يهودو غلامان کوي. د قران ګرد آیاتونه د کشي هغه د غربیان وخاطه پر هغه رقم چې دوی پر دماغ اوارسي اخو دته دا غزا د کوم خاطر قران یې ولیکي په جلدوي ولیکي ګرد یې ولیکي، مګر د دې پر ځای چې خلک هدایت راوړي خلک ورځي دغه د امریکا ولمونی کې ورځي د غرب ولمونی کې ورځي د غلامان چې جوړي د کومه زیاده غزا ورته پیښ چې قران د اهل الله سره ذکر کړي، قران د رجال الله سره ذکر د الله والا خلق چې دا نه دي ذکر خود دی بر خپل د ځان ورته جوړېدلې دي چې ترجمه پر پروت هغه کې چې د پر دماغ ډیره برابر او بس دی د ښه ترجمه چې د عقل سره ډیره برابر او دی د ښه ترجمه. زموږ جن خو ګرځي یوازې عقل نه دی، اگر چې عقل کې اساس دی پر هغه باندې بنیاد دی ولې کله پر منځ مکلف خو عقل بنیادی، مګر ځینې ځینې به دا رقم چې عقل عاجز دی به الله ته تسلیمي جبرائیل ته عقل نه چلیږي، بحث دلته چې الله وايي هغه رقم زکوه. نو ډېر معجزې دي د نبی علی السلام بار دغه روشن فکران چې دا تفسیرونه کوي دوی څه منکر دانو کیږي دوی غواړي چې هغه معجزه هم د پر عقل باندې اواره بابا خو معجزه وای و دغه ته خلک ورته عاجز نيسي کولای، عقل ورته عاجز نيسي کولای، الله خارق العاده کوي. نو دغه ځای ته نکته ته کې د استیسو متوجه سوي است چې خود الله پاک څخه فقط دغه خاص کړی چې اهدنا الصراط المستقيم الله مشتسدا لاره وشه دا څه کول چې صراط الذين انعمت عليهم چې الله د دې د خلیه راته وشه چې خطا نظم چې پر بل باندې ولار نسم. نو د اهل الله والا ثبت چې د قران کریم ترجمه کوي هغه به ځنيسته کوي چې د اهل الله والا څه نه کوي دغه قران به ویلي دغه قران به مختوري دغه رقم وي ولې پر غلطه بیا قران کریم چې دی چې پر راخه کشف پر هغه حاضر سره ځکه نازل سوی کتاب برای تعویلات ورکی پر رقم کی. وس د صراط الذين انعمت عليهم څوک دي دغه اول چې موږ معلوم کړو دا خلق څوک دي په قران کریم کې په سورۃ النساء کې دي البته یو آیات کریمه دی دا نشپتم آیات الله پاک داس فرمایي ومن يطيع الله والرسول کچا اطاعت الله او رسول وکي فاولئک دا کسان چې دي د چا سره به ملګری چې څوک د الله او رسول اطاعت کوي مع الذين انعم الله عليهم دا به هغه چا سره ملګری چې الله پرغه انعام کړی هغه منعم عليهم وسلشم من النبيين چې هغه عبارت د نبیانو څخه دي، والصدیقین چې هغه خاوند هغه صدیقین چې د الله سره په وعده کې رښتینی ختلي، والشهدا شهدا چې د الله په لار کې دن سوي، والصالحین او صالحان، وحسن اولئک رفیقا. الله دې خلکو سره چې ملګری سي دا خو نمازي ملګری ولا کړي چې نبی دې ملګری دي، صدیق دې ملګری دي، شهید دې ملګری دي، صالح دې ملګری دي، او ته په ورځ په قیامت کې د دې په ډاله کې روان شهید نه د شهید په ډاله کې روان کدا اس په خبره فائدې است الله وای منعم علیهم دغه څلور ډلې نو دغه دته چې قران وای چې وای دغه انعمت علیهم لا راته وشه معنا د نبیانو د صدیقینو د شهداو د صالحینو دغه څلور خلق قران شای جوړ کړی چې دغه صالحین دغه منعم علیهم دغه صدیقین د منعم علیهم نو اوس دغه آیات پر ربط په دې پوسواس لار راته وشه دغه چا چې تا پر دې انعام کړی انعام والا څوک چې دغه څلور ډلې د دې لار دغه اهل الله خلق دي دغه صلحا او صدیقینو څخه به زده چې د الله سره په چا منافقت کې نه روان په خله یو رکوي البته د کافر په بغل کې ولای دغه نکته ته به تفهم سوي چې د ځانه به جن نزد کیږي چې ارڅ وکړي د ځانه صدا کار نه کیږي الله کته شواز چې یا قران شریف دا غره کم کافي دي د الله رب العزت نبیان دی ولکه څلور سره زیات کم چي دي ته ماته د سره وشه یو ځای د سن نبیان راغلي چې مستقل کتاب نه لري د مخکې رسول دغه کتاب سره بدرګه کوي لکه نبی علی السلام نو او انبیاء د بنی اسرائیل او ازما د علما امت علما دا رقم دي لکه څوک لکه انبیاء د بنی اسرائیل وای خو انبیاء کې د بنی اسرائیل دا رسول به یو دا نور نبیان وحی ورته کوي خو د کتاب خلکو ته تبلیغ او نبی علی السلام یې زه نبیان نور نه لرم زه اخر نبی یم خو زما د امت علما څخه هغه کار اخلو چې زما سره به دغه کتاب دی بدرګه کوي خلکو ته بیا وای را سره نشریبه ار یو په خپل ځان کې د رادیو د سټیشن کار کوي د ځان شي نشي ولې خو هغه کتاب چې پیغمبر اورل دی به نشري نو چې په دې ته سپوس واست چې د سن بیان ستا چې نوې کتاب نه ورسره
اشه دا بل رقم یې فرض کړه داسې کتاب شته چې نبي نه وي ورسره چې الله دې خلکو ته کتاب را لېږلی چې بس دغه کتاب دې وایستې نبي نه غواړي خپله ستاسې په ژبه دی په ګرده جهان کې نشته داسې کتاب نه دی اسمانه نازل سوی چې استاذ دې نه وي ورسره نو د دې خبرې څه دا معلومه سول چې دین چې دی چې په کتاب کې یې عمل نه په کولی چې استاذي یې زده نه کړي دا رامستبونکې دا ستاسې پام سوی داسې نبي شته چې کتاب نه وي ورسره نو چې خلکو ته تبلیغي د هغه بل مخکې نبي کتاب مګر داسې کتاب وښیي چې نبي دې نه وي ورسره دا رقم نشته قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم په سورۃ نور کې 40 آیات وای الله آیات نازل کړي دي د قرآن کریم چې مبینات ښکارا دي دا مې نازل کړي او الله پاک هدایتي هغه څوک چې د خوښه سو صراط مستقیم ته په دا یو ځای کې احسان ذکر کوي چې الله دا د آیات نازل کړي بل ځای وای ولقد من الله علی المؤمنین په سورۃ ال عمران کې 33 آیات په تحقیق سره احسان یې شي دی الله پر مؤمنانو پر کومه خبره کې اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم هغه وخت په دې کې رسول د دې د ځان سره واسه دا په احسان کې ذکر کړي بنا کې کتاب ستاسو سره وای قرآن وای او رسول نه وای په دغه کې قرآن عمل نشي کولی د قرآن کریم رهبر لارښود بیرته څوک دی رسول دی د خپل څنګه تفسیری هغه رقم به کوي د ځان به تفسیر نه کوي هغه کده ځان سړي کولای هغه د پیشلمی په باره کې آیات نازل چې الله پاک ور فرق تر هغه وخت کوي حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود د سپین سپرسي تو سپرسي سره جلا کیږي صحابي عربي دی عربي نسل دی بلای دی انسی پیدا کړی و تور یو سپین در برشته لاندې به یشي په تلتک کې به ورته کتل چې سره جلا سوي نو د خپل خوراک ولا څه غذا او خرماوي راستي خوري بر خبرو چې سره جلا وشه بر بدل دروژه شروع ابي خلک ټول چې دا اسانه روزه ده منه ورځ را باندې لاړ شي څنګه کې ساده باران نو دغه د تور انسی چې خو علاوه چې تور سپورسي اوس مرسي سره جلاس بس بار خوراک باندې ازي هغه وخت بندو بار پیغمبر علیه السلام انک اذا عریض القفا بر خوراک بردار څټ کې د دې دوه ترجمه شوه یا بردار څټ دا معنا چې الله پاک د خدای بنده شپه اوس پیجه یا دینو تا در څټ شپه اوس پیجه راځي کړي دونه څټ تا دي خو بغیر د اسمان کې شپه ورځ نه ځایږي ته ورځ سپیدي او شپه در څټ لاندې دا یو معنا او بل دا دی په دا وطن کې رواج دا رقم چې څوک نو کې نه پوي بر خلک وای نو څټ وژې سره پندي نو اذن انک عارض القفا دا معنا چې سخت نه پوي الله څه وایي ته څه وایي ګور هغه دی عربي نسل دی مګر په ترجمه کې خطا وتی پیغمبر براو د سپورسي سمراد هغه سپیدي د سپورسي سپیدي تور سپورسي شپه د چې د شپه ورځ پر لجلاس دغه دریا دی دغه کیسه ده وو نو ګور چې د پیغمبر د خلیه زدانه کې د اصحاب د خلیه زدانه کې د تابعین سي زدانه کې پر ازر نسل پر نسل د علماء څخه په قران کې چې عربي خطا وځي نو د عجمي بد سهال نو الله د احسان په توګه پیش کړ چې الله احسان رجی پر مؤمنانو په کومه خبره کې چې راوایسته او په دې کې یو رسول هغه د دوی د نفس څخه دی هغه رسول څه چل کی یتلو علیهم آیاته ويزکیهم چې هغه پرتس آیاتونه د الله تلاوت د مازی تلاوت ثواب ويزکیهم او بیا د خلکو تزکیه کوي د شرک څخه پاکي ويعلمهم الكتاب او دې کتاب نشيهم ترجمه امر تکي والحکمت او د پوهې خبرې چې هغه سنت پیغمبر هغه حدیثونه دی هغه ورته شي وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين قسم دي د مخه په ضلال مبين کې نو په یو سلو شپږم آیات کې د سورته ال عمران د رسولانو احسان الله پر انسان باندې دي او په هغه مخکې آیات کې شپږم د سورته نور د آیاتو احسان پر دي دا دواړه جوړه ما ولې را روان دي د قران کې په دغه ځای کې هغه ته اشاره ده چې یوازې یو کار نه ورکی لکه د مثال په تور د سی بیا پارڅ چې زما سترګې ړنګي کتاب دې پروت د لمر رڼا دې ښکار نه کوي یا د مثال په تور زما سترګې بنا دي کتاب دې پروت د لمر رڼا کار نه کوي دا بل ډول لکه زما سترګې چې دي دا دې جوړي مګر لمر نشته زما سترګې کتاب څخه کوم دي چې کار کوي خو بیا نه کوي دا ګرد غواړي سترګې به دې جوړي کتاب موجود بل رڼا به موجودي برابر نو ته کار ځنی اخلي نو زموږ ستسي دا دماغ چې بصیرت فعال دا به زموږ سترګې قرآن کریم کتاب دی پیغمبر مر دی چې هغه مر سره جوړه نه کې ستا دماغ دی یک کتاب دی پروت ولا کا کار نه واخ لکه ما لکه دلته کتاب الله پروت ستا سترګې جوړ دي مګر نه بلفت نه المر ثابت په توله تل کې کتاب کار نه واخ کار نه اخته کیږي نو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام و مشتد چا کار راکې د بلپانو کار راکې
نو دا دوی پر له جوړه دي، بس دا به اصل اساسي کې د ګرد عمر لپاره که الګ شاګرد یې اهل الله والا تیوار ولا چې هغه د استادانو د مبارک استادانو څخه د وجباخ ته جن را نقل شوی، نو هغه پر صراط مستقیم برابرولای شي. او که دغه سی چې هغه د خپل د اوسنی روشن فکران قرآن شریف خوای تفسیر خو کوي، مګر ته چې د تفسیر ته کښینې ما ورته 2 کاله بعد بار د خپل انګریز دماغ هغه رقم قرآن شریف وایي. اوس کفار دغه کوشش کوي. ذاکر نایک څونه مشهور دی، دا چا مشهور کړی، د ټلویزیون چا ورور کړی، خو دوی غواړي چې د جن په نامه باندې ولاړې غربي نظام ته واړي. دا کفار دغه رقم کوي، پیوندونه دلته وسلګي کار کوي، بس په پتلون په نکټایو درې شي کې درته ولاړ دي، قرآن وایي چې سوال پکې جواب درکړي، دا هغه رقم کوي. د قرآن هغه طرز چې غیبانه قبله چورته دلیل مجل دغه غواړي زما قبول دي دا رقم، هغه طرز د خلکو د دماغ څخه باسي. قرآن دغه سم ملایم مسلمانان ځنی جوړ کی چې پر کافر باندې ګردو بردی جوړ خلاص بر سره جوړ سره راست کرا. نو دغه ځای ته په فهم صراط الذين انعمت عليهم ولي وایي چې قرآن به د منعم عليهم د خلکو د خلیت زکه کې سره جلا کړ کار نه درکې، بیا د هدایت ذریعہ نه ګرځي. به ترجمه ته راځه. اهدي وشینا ومستأثرات المستقيم سدلا صراط لار الذين د هغه کسانو درته وشي انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم پر دوی پر زوینه چې پر کړی دی انعام چې پر سوی دی هغه څوک دی؟ هغه خو څلور ډلې وي چې انبیا دي، هغه صدیقین صالحان دي شهدا دي. د هغه غیر المغضوب علیهم نه چې غضب سوی علیهم پر دوی هغه نه یادوم. دا الذين انعمت عليهم هغه څوک دي غیر المغضوب نه غضب کړی سوی علیهم پر دوی چې د یې سمرات په حدیث کې راځي يهود مراد ولا ضالین او نه گمراهان لارورک. د مغضوب د غدال دا فرق دی. مغضوب يهود ته ولي وای يهود سم دم په ځړ کې دا خبره پیژنده چې دغه په خدای نبی دی، دغه کتاب د قران کریم دا د الله کلام دی، مګر په قصد حسد څخه ایمان نه راوړي. نو الله مغضوب علیهم چې په بزرګانو په خنزرانو باندې واوښته غضب پر دی باندې وس. یو دا دی چې د ناپوهی څلار نور معلومي بار پر بل دغه بارونو چې ناری ور ویم نه راګرځي. په نصارا او دغه ټوټکا سوي دا غدال د لار ورکیږي. د حسد د سر نست لکه د يهودو سره چې ګرځي سم دم جوړ ته چیرې پر هغه سره به روایت نه دي منه. ته کدا نه پښتانه ګای باروي وای چې دا وینم جلا جوالا کوي، چې دا وینم جلا جوالا کوي. دا اوس خبره ده بره حسد د ترشکار کوي. دا يهود دغه رقم دي چې دا وینم جلا جوالا کوي. معنا چې سم دم په حقانيت کوسم زه اقرار نه پکاو. نو د غدالینه سمراد نصارا او د مغضوب څخه مراد يهود سره. نو چې موږ الله عز وجل په یو حدیث قدسی کې نبی علیه السلام نقل ځین کړي الله څخه وای چې د قسمت الفاتحه بيني وبين عبدي. حدیث شریف چې دی حدیث د بخاری شریف دی، د مسلم شریف دی حدیث قدسی. په مسلم شریف کې حضرت ابي هريره روایت کې د نبی علیه السلام څخه الله وای چې ما د الحمدلله زما او د بنده ترمنځ به شله. نو څنګه دا حدیث اعلان وای برای چې بنده وای الحمدلله رب العالمین، چې دی وای چې الحمدلله الله عز وجل حمد عبدي حمدني عبدي زما بنده زما حمد وای. او چې په سیب وای چې الرحمن الرحیم آیات کریمه چې وای هغه مخکې الحمدلله رب العالمین برای اثنى علی عبدي زما عبد فرما ثنا وای په شو معنویات. چې مالک یوم الدین وای برای مجدني عبدي هغه دې زما بنده زما بزرګي ولوي بیان کړ چې د قیامت ورځې پاتې چې غټه ورځ د ګرځي یوازې زما او خاوند امزه پاتای امزه. نو ګوره پر الحمدلله رب العالمین علاوه زما حمد ګور د الله د فارس چې الرحمن الرحیم وای اسنا علی زما ثنا وای چې مالک یوم الدین علاوه زما بزرګي بیان کړ د درایات خو دې خواته سو. پس چې بنده ایاک نعبد و ایاک نستعين علاوه وای هاذا بیني و بین عبدي دا مو سره نیمایس د آیات مسرنیمه کې ایاک نعبدو د بندسو و ایاک نستعين او ایاک نعبدو د الله د پر چې الله ستا عبادت کو و ایاک نستعين او ستا څخه مش کومک غواړو. وای دا زما و د ترمنځ نیمایي خودي ولعبد ما سأل. خدای دلته دا وایي چې ایاک نستعين سوال راته وکي الله وایي نیمه ځان ته کې نیمه ما ته کې چې عبادت خو ته کوم نور شي نه غواړم چې بل خبره ده ځان ورای کومک غواړم الله وایي دا شی زور کوم. نو دا د مابین آیات سلکه د ترازو شي نه دی یو په لږه خاتم درې آیات ده بل لږه خاتم درې آیات ده. پانور درې آیات کې څنګه وای اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دغه ګرځي چې وای الله عز وجل عبارت دا چې دا ګرځي د بنده خپل خاصونه ګرځي پکې زما د لپاره پکې کیږي.
د اهدنا الصراط المستقیم څخه چې روانه سي دا خاص د بندس خپل خواستونه پکې خدای سره د لار راته وشه دا کسانو چې انعام پر سوي دي چې نه مغضوب دي نه ضالین دي د الله د پاره کوم شي پکې کراغي نو درته ایاک نعبد و ایاک نستعين هغه درې آیات خاص د الله تعالی په صفات کې روان دا د مابین زغه د بندم خپل خاص پکې او امید الله تعالی لوی بیان کړی چې تاسو عبادت کو دا نور درې سره آیات چې هغه د بنده په خاص په اړه لري کته د خدای آیات زنه وینم خودوږي اهدنا الصراط المستقیم دا یا صراط الذین تر پای دا دوا ابل ورځ مې درته وښه ول چې د امام صاحب مذهب یو آیات ترته دي چې انعمت علیهم دا د پنځو نقشه چور لرور کې وجه ته دي د کوپی آیات وای نو ځکه دا د آیاتو په تعداد کې برای اختلاف راځي نور امامان اوغه دي د صراط الذین څخه ورسې ولغدالین ما آیات ختم کړي امام صاحب یخو انعمت علیهم دلته یو آیات سو د غیر المغضوب علیهم ولغدالین سره ورسې بعد بل آیات سو نو دا حدیث قدسی په مضمون پوس واس چې الحمدلله د الله او د بنده ترمنځ تقسیم بل خبر د امین چې الحمدلله خلاص سي امین ویل سنت کې په ماضی کې د المنزه د باندې ارزای چی د امین معنا څه شي امین اسم فعل دی معنا ظاهره صورت د اسم دی په معنا کې د فعل په معنا سره دی غداري چې الله فاک زموږ د دعا قبول کړي استجب دعاءنا یا افعل كذلك لك دا مش توای خدای دا غسر سره وک انا املا بر لاس ورته کړي خدای دا وکدا وکدا وک ام خدای ګرځي سوی امین خدای دا غسر سره وک لکه دی چې خدای دا غسر سره وک امین دا ترجمه ده او ویل ام سنت حدیث راځي حدیث بخاری شریف د ابو هريره صدام روایت چې نبی علی السلام چې امام په قرأت کې وایي چې ولغ دالین تسګر د امین وایست فإن من وی وملائکه الامین وایي فمن وافق تأمينه تأمين الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه دا چا امین ویل کده ملائکه د امین سره برابر سو الله یې ګناه ګرځور بخشي په مضمون کې دای سپیدل یاست پیغمبر څوای چې ملا وای ولغ دالین ملا خو امین وای تسګر د خلک وایس وا امین د څه د پاره واس برل ملائکه چې دلته ولاړ یغم امین وای نو د ملائکه د انسان امین کفر له برابر سو الله ستیر ګناي بخشي نو د امین مستحب شی دی خو د قران جز نه دی دعا ده کله چې په خبره تاسو وسوسه امین هم د قران کریم کلمه ده هغه نه د پرولغ دالین الحمدلله خلاص اسفل پر جزای باندې هغه امین چې دی هغه فقط یو دعا ده خو سنت چې په دغه ځای کې ځای سي په منځ کې ما د سره مرګري کیږي نو د الحمدلله تفسیر خو خلاص آیاتونه سوس او موږ دا خو چې دی هغه کتاب چې مطلوب دی په دې کې د اشاره بل کتاب تندر کې چې هغه کتاب عمر سره وګوره اسمانونو څوږي اوږي خو د جهان را سره خېدلی پسې خو عرش کرسی هغه په اسمانونو کې په قران کې او اسمانه سبع سماوات اوږي دغه اوږي چې معنا دا هغه جوړونکي او د دې نازلونکي دا یو دی دا دغه چې باقي نه د پېښه سره د مځکه چې د او تبخت د مځکه او تبقیله دا برازه موسه ماسه په خپل ځان کې د جغرافیي علماو د مځکه وس پیښه د دغه خور د لکه پیاز تر یو خو 2 کیلومتره پلانې خور دی بیا پلانې دی بیا پلانې عین دغه او د قران کریم ویل نو دای هغه ته می اشاره کوي چې کوم ځکه د امه خالق هغه څوک دی چې دغه الحمدلله نازله کړی ده که اسمان دی امه خالق هغه څوک دی چې دغه الحمدلله نازله کړی ده د دې د آیاتو تعداد دغه د تعداد سره برابر د حروف تعداد خو مدروش چې د حروف یو سل څوار رسي او جهان چې ځنی جوړ دی هغه اصلي عناصر هغه ګرد ساينس یو په لټ یو سل څوار رسي عناصر کشف سو بالان ورنس دا وایي چې معنا دغه کائنات خالق او دغه نازلونکي خالق دا یو ذات نو دا د دې اعجاز علمي دی چې په دې کې دی صدق الله العظیم واخر دعوانا الحمد لله